د اسلامي امارت د واکمنۍ کښتۍ پر کوم لور روانه ده؟ د اسلامي امارت مشران له سیاسي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. درنو لیدونکو ستړي مشئ. حکمت کلیوال لیکلي په افغانستان کې د اسلامي امارت د واکمنۍ مشرتابه د خپلمنځي سیاسي ستونزو سره لاس او ګریوان دی. د سیاسي شخړو او اختلافونو له امله د واکمنۍ مشر د هغو کسانو پر وړاندې ګامونه پورته کوي چې د هغه د واک ګواښ ګڼل کیږي. دا کړنې د سیاسي ټیکاو لپاره یوه هڅه ده. په اسلامي امارت کې دننه بې باوري هم رامنځته کوي. د سیاسي ډګر شنونکي وایي چې د واکمنۍ دا ډول چلند کولی شي اوږدمهاله ستونزې راولاړې کړي. که څه هم دا کړنې د واک ساتلو لپاره ترسره کیږي، خو دا به د سیاسي نارضایتۍ او شخړو ډیروالي لامل شي. که خپلمنځي شخړې دوام وکړي، نو د سیاسي سیستم پایښت به له ګواښ سره مخ کړي. د افغانستان سیاسي سیستم له ډیرو ننګونو سره مخ دی. د واک ساتلو لپاره د ځینو کسانو لرې کولی شي لنډمهاله ټیکاو رامنځته کړي، خو دا به د اوږدمهاله ستونزو لامل شي. که داخلي سمونونه راولي، نو کېدای شي د ستونزو مخنیوی وشي، خو که همداسې دوام ومومي، نو سیاسي بېثباتي به لا پسې ډیره شي. سیاسي کارپوهان باور لري چې د اوسني وضعیت دوام به د اسلامي امارت د واکمنۍ مشروعیت ته زیان ورسوي. د خپلمنځي سیاسي ستونزو دوام د وګړو باور لګولی شي او د اسلامي امارت د واکمنۍ پر وړاندې د اپوزیسیون غږونه ډیرولی شي. که د اسلامي امارت واکمنۍ غواړي چې خپل مشروعیت وساتي او تلپاتې ټیکاو او ثبات باوري کړي، نو باید له سخت دریځه سیاستونو څخه ډډه وکړي. د سیاسي سمونونو راوستل او د ټولو ډلو استازیتوب تضمینول کولی شي د یو ټیکاومن او باثباته راتلونکي لپاره بنسټ وي. د اسلامي امارت د مشرانو ترمنځ اختلافونه ډیر شوي. عباس ستانکزی، سراج الدین حقانی او د عدلیې وزیر عبدالحکیم شرعي له افغانستان نه وتلي او په متحده عربي اماراتو کې دیره شوي، او د عدلیې وزیر عبدالحکیم شرعي د استعفا خبر هم خپور شوی و. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.